روژه ده بابرکته میاشت شروع ده او حضرت سلماني فارسي رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. حدیث اوږد دی خو په هغې کې یو خبره دا هم وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. دا داسې مبارکه میاشت ده چې د دې اولنۍ برخه یعنی اول 10 ورځې اول عشره دا د الله رحمت دی. یعنی په دې کې الله د الله رحمت د باران په شانتې ورېږي. الله په خپلو بندګانو باندې رحم کوي. دویمه عشره چې کومه ده منځنۍ برخه اوسط دا مغفرت دی، د الله د طرف نه بخشش دی، د الله د طرف نه بخښنه ده. واخره عتق من النار او اخري عشره چې کومه ده اخري برخه دا د جهنم نه د ازادۍ ده، د جهنم نه یعنې د خلاصۍ ده. نو به هر حال زما عزتمندو الله رب العالمین یو عشره په موږ او تاسو باندې په خیر عافیت سره تېره کړه 10 ورځې. الله دې وکړي چې دا زموږ دپاره ټولو مسلمانانو دپاره د رحمت سبب ګرځېدلې وي. او اوس دویمه عشره چې کوم دی یعنې دا شروع شوه، نو پکار ده چې موږ پکې داسې کارونه وکړو چې د الله رب العالمین مغفرت او بخشش زموږ دپاره سبب وګرځي او موږ په الله تعالی باندې پکې یعنې ځان وبخو، د داسې کارونو نه پکې ځان وساتو چې هغه د الله تعالی د طرف نه منع وي، الله منع کړی وي او د الله د قهر او د غضب سبب وي. داسې کارونه نه پکې چې کوم دی ځان وساتو. دا الله رب العالمین زموږ او ستاسو دپاره یو سیزن پیدا کړی دی د نیکو دپاره. هر چا دپاره یو سیزن وي، نیکۍ پکې د خپله ګټه وټه پکې کوي. نو دا الله رب العالمین اهل ایمانو ته د ګټې وټې دپاره یو میاشت ورکړې ده. نو پکار ده چې موږ دې نه بھرپور استفاده وکړو او په دې کې الله رب العالمین ته متوجه شو. الله رب العالمین هم خپلو بندګانو ته متوجه کېږي. د دې دا مطلب نه دی چې الله نورو میاشتو کې متوجه نه، نورو میاشتو کې هم چې کوم دی الله بندګانو ته متوجه. هر ټایم الله تعالی د توبې دروازه کلو کړې ده او هر وخت د بنده سره د هغې ته تیار دی. خو رمضان مبارک خاص میاشت ده، په دې کې د الله تعالی خاص رحمتونه نازلېږي او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د دې خاص فضیلتونه چې کوم دی یعنې بیان کړي دي. نو دغه فضیلتونو په وجه باندې بعضې ګوره په ورځو کې چې کوم دی ورځ د فضیلت والی لکه د جمعې ورځ، دغه رنګې په میاشتو کې چې کوم دی بیا رمضان مبارک د میاشت چې کوم دی دا د فضیلت واله میاشت ده. دا هم یاد ساتي بعضې خلک چې کوم دی ناپوهه خلک په موبایل باندې ځان نه به یې عالم جوړ کړي او لګیا به وي او خبرې به کوي چې یاره دا تاسو ته چا ویلي چې دا د مغفرت میاشت ده او دا چا ویلي چې که نه په دې کې د نیکۍ چې کوم دی ریټ بړو شي. دا ټولې خبرې مولایان د ځان نه کوي، دا د ځان نه کوي، دا د حدیثو کې چې کوم دی راغلي دي. حدیثو کې چې کوم دی راغلي دي. خو یو سړی چې منکر حدیث وي، حدیث نه مني، هغه داسې خبرې کوي، هغه د هر شي نه انکار کوي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت چې کوم دی بیان کړی دی. الله رب العالمین خپل مغفرت او خپلو بندګانو ته په دې کې چې کوم دی متوجه کېږي. الله رب العالمین خپل بندګان ځان ته رانږدې کوي. بیا د چا څه کار دی چې د الله تعالی رحمت چې کوم دی او الله تعالی موږ ته په داسې شکل کې نعوذ بالله پیش کوي چې الله تعالی بندګانو باندې مهربانه نه دی. الله رب العالمین چې کوم دی غفور رحیم نه دی. یعنې بس هر ټایم چې کوم دی د الله تعالی قهر او غضب دی په موږ باندې نه. الله رب العالمین رحیم او کریم ذات دی. الله رب العالمین خپلو بندګانو ته متوجه کېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې فضیلت بیان کړی دی. که ته وایې چې دا حدیث یعنې ضعیف دی، کمزوری دی، نو په بل حدیث کې د هغې فضیلت راغلی، په بل حدیث کې راغلی، ټول احادیث چې کوم دی دا ضعیف شو. نو داسې خلکو چې کوم دی هغه د مسلمانان د نیکۍ نه چې کوم دی متنفره کوي او د نیکۍ نه ولا زړه توري. خلک الله تعالی طرف ته راوبله، خلکو ته چې کوم دی امید ورکړه، د الله بندګان د الله تعالی نه مه کټ کوه. الله پاک هم فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړی دی، بندګانو ته ترغیب ورکړی دی. ته ولې بندګان د هغې نه چې کوم دی یعنې منې کوي او د بندګانو چې کوم دی هغه بدګماني په الله تعالی باندې او په رسول باندې په صحابه باندې چې کوم دی یعنې پیدا کوي. نو دا د امت خیرخوا نه دي، دا د امت چې کوم دی یعنې بدخوا دي. او دا چې کوم دی یا قادیاني وي او یا چې کوم دی منکر حدیث وي یا پرویزي وي او یا مطلب دی د بلې ډلې سره تعلق لري او د مولا په شکل کې د خپل عقیدې چې کوم دی او یا د خپل چې کوم دی نظریې پرچار کوي او صرف د مغربي مفکرانو قولونه چې کوم دی هغه موږ ته رانقل کوي. یا په دین کې خپل رای استعمالوي، په دین کې خپل عقل استعمالوي او نو په دین کې چې کوم دی عقل او رای نه چلېږي چې څه موږ ته الله تعالی او د هغه رسول فرمایلي دي. نو په هغې باندې به چې کوم دی عمل کوو. الله دې موږ ته په دې عمل کولو توفیق رانیسي.